د مهمو خبرونو سرټکی. د امنیت شورا له لوري د اسلامي امارت په یو شمېر لوړپوړو چارواکو بندیز ته د اسلامي امارت غبرګون. له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په اړه د ریاست الوزرا د اداري مرستیال څرګندونې. په یو شمېر ولایتونو کې د پاکستاني پوځي رژیم بریدونه. او د ناټو د متحدو هیوادونو د امریکا د ولسمشر غوښتنه. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن دوشنبه د کب 25مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا له لوري د اسلامي امارت پر لوړپوړو چارواکو د بندیزونو نوي نوملړ ته په غبرګون کې رسنیو ته ویلي چې دا پریکړه د اشخاصو له حقونو سرغړونه او بېپایلي دي. ښاغلي مجاهد د امنیت شورا دا نوملړ د ولس له حقونو هم سرغړونه بللې ده، ځکه په خبره یې چې دا ډول بندیزونه پر خلکو هم اغیز کوي. هغه د دغو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تازه هغه نوملړ بیا تازه کړی چې له مخې د اسلامي امارت 22 لوړپوړي غړي د دغې شورا په بندیزونو کې دي. په دغو بندیزونو کې د سفر بندیز، د شتمنیو کنګلتیا او د وسلو بندیز شامل دی. د اسلامي امارت مشرتابه د کوچني اختر په مناسبت په یوه پیغام کې ویلي چې کابل د اسلامي ورورولۍ پر بنسټ له اسلامي نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. نوموړي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغان ولس عقایدو او ارزښتونو ته درناوی وکړي او د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. په پیغام کې راغلی دی چې اسلامي امارت د نړۍ په هر ګوټ کې د مسلمانانو پر وړاندې ناسم اقدامات او د دوی د حقونو سرغړونه ظلم ګڼي او په سختو ټکو یې غندي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له یو شمېر سیاسي شنونکو او ځینو رسنیزو څیرو سره ناسته کې ویلي چې له هیچا سره جګړه او ستونزې نه غواړو او د متقابل درناوي پر بنسټ له ګاونډیو هیوادونو، د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو. خو که څوک زموږ ملي حاکمیت نقض کړي، د ملت او نظام دفاع پر ټولو لازمه ده. حنفي د وروستیو بریدونو له امله د ملکي وګړو پر تلفاتو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دا جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او افغانان تر دې مهاله د ملت په ملاتړ او سلا مشورو د شته ګواښونو پر وړاندې بریالي شوي دي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت وایي چې د پاکستان پوځي رژیم په تیرو 24 ساعتونو کې په نورستان، خوست، کونړ او پکتیا ولایتونو کې د عامو خلکو پر کورونو د هاوانونو او توپونو بریدونه کړي دي. نوموړی وایي چې په دغو بریدونو کې 4 تنه ملکي وګړي شهیدان شوي او 9 نور ټپیان دي. د پاکستاني رژیم د ړندو بمباریو له امله د ډیورنډ فرضي کرښې تر څیرمه زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بېځایه شوي دي. بېځایه شوي وایي چې د پاکستان پوځي رژیم ډیری وخت د ملکي خلکو کورونه په نښه کوي. بلخوا د کونړ د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر ضیاء الرحمن سپینغر ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د پاکستاني پوځي ځواکونو لخوا لسګونه توغندي ویشتل شوي دي. نوموړي ویلي چې دا توغندي د دانګام، سرکاڼو، ناړۍ او منورې ولسوالیو کې لګېدلي چې له امله یې 2 ملکي وګړي شهیدان شوي او یو شمېر کورونه ویجاړ او سوځېدلي دي. سپینغر زیاته کړي چې په یادو شویو ولسوالیو کې د پاکستاني پوځي ځواکونو لخوا ټولټال 150 توغندي ویشتل شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیر زیږدیز کال کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې چې له خوارځواکۍ سره مخ وي درملنه شوې ده. د یاد وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي چې هڅه کوي د غذایي موادو تولید د هیواد دننه پیاوړی کړي څو د خوارځواکۍ ناروغانو ته په مناسب لګښت او پر وخت درملنه برابره شي. ډاکټران ټینګار کوي چې د میندو د پوهاوي لوړول او د ماشومانو سمه تغذیه د خوارځواکۍ د کمیدو لپاره مهمه ده.
ټاکل شوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دوشنبې په ورځ افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غځېدو په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د هغه پریکړه لیک پر مسودې رای واخلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما تمدیدوي. د معلوماتو له مخې دا ځل به دا ماموریت د 3 میاشتو لپاره وغځول شي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په تیر 2025 کال کې پر څه باندې 450,000 افغان ښوونکو پانګونه کړې ده. یونیسف زیاته کړې چې دا پانګونه پر عملي زده کړو، د زده کړو پر ښه والي او د خوندي ټولګیو پر جوړولو شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له امله اغېزمنو شویو کورنیو ته یې د بیړنیو خوراکي مرستو ویش پیل کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې د شخړو له امله به له 100,000 ډېرې بېځایه شوې کورنۍ د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې ترلاسه کړي. د معلوماتو له مخې ټاکل شوي چې دا مرسته د نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل او کندهار ولایتونو بېځایه شویو کورنیو سره وشي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام ویلي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان سره یې په ګډه پروژه پیل کړې چې له مخې به یې په افغانستان کې د داخلي بېځایه شویو او له نورو هیوادونو راستنېدونکو لپاره د کور، ځمکې او ملکیت حقونه خوندي کړي. یاد پروګرام په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان له اوږدې جګړې وروسته د بېځایه شویو کورنیو او راستنېدونکو د ستونزو سره مخ دی. اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پروژه د جلال آباد او هرات 6 غیر رسمي میشتو سیمو ته ځانګړې شوې چې د داخلي بېځایه شویو او د پاکستان او ایران څخه راستانه شویو خلکو مهم مرکزونه ګڼل کېږي. د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت د هلمند ولایت له مرکزي زندانه 590 بندیان خوشي شوي او د 162 نورو د بند موده کمه شوې ده. د یاد ولایت د مرکزي بندخونې آمر بهاءالدین عاطف ویلي چې دغه اقدام د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت د مشرتابه د پیرزوینې پر بنسټ ترسره شوی دی. نوموړي له خوشي شویو کسانو غوښتي چې په کلي او ټولنه کې اصلاحات راولي او خلک له جرمونو او تیریو څخه وګرځوي. د خیبر پښتونخوا په یوه ولسوالۍ کې له 300 څخه زیات افغانان چې په غیر قانوني ډول اوسېدل د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو عملیات به دوام ولري او ټول به خپل هیواد ته واستول شي. په تیره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 178,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. ټولګټو چارو وزارت ویلي چې تیره اونۍ د حیرتان، ناقیني او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 178,421 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 190 ټنه توکي صادر شوي. د پاکستان په سنا مجلس کې د اپوزیسیون مشر او د مجلس وحدت مسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه د هیچا په ګټه نه ده، نه د دواړو هیوادونو په ګټه ده او نه هم د اسلامي نړۍ. نوموړي ویلي چې د دې شخړو دوام به یوازې خلکو ته زیان ورسوي او په سیمه کې به نوره بېثباتي رامنځته کړي او د ملتونو لپاره به هیڅ لاسته راوړنه ونه لري. د هغه په اند لوی قدرتونه هڅه کوي چې د سیمې هیوادونه یو له بل سره بوخت وساتي. د هند او پاکستان ترمنځ له شخړې څخه نیولې تر ایران او عربي هیوادونو پورې. له هیواده بهر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د ناټو متحد هیوادونه د هورموز تنګي د بیرته پرانیستو او امنیت په ټینګښت کې مرسته ونه کړي، دا تړون به له ډیر بد راتلونکي سره مخ شي. ټرمپ ویلي هغه هیوادونه چې له دې مهمې سمندري لارې ګټه اخلي باید د هغې د امنیت په تامین کې برخه واخلي. هغه همدارنګه له چین، فرانسې، جاپان، جنوبي کوریا او بریټانیا غوښتي چې د ماین پاکونکو بیړیو او نورو پوځي تجهیزاتو په لیږلو کې مرسته وکړي. هورموز تنګی د نړۍ له مهمو سمندري لارو څخه دی چې شاوخوا 60% د نړۍ خام تیل له همدې لارې لیږدول کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي له CBS ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې ایران له امریکا سره خبرو ته کومه لیوالتیا نه لري. عراقچي په دې څرګندونو کې د ډونالډ ټرمپ هغه دریځ رد کړ چې ګواکې تهران غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه هوکړه وکړي. فرانس پریس خبري اژانس ته عراقچي ویلي چې
موږ هیڅ دلیل نه وینو چې ولې باید له امریکایانو سره خبرې وکړو، ځکه موږ له هغوی سره په خبرو بوخت وو چې پریکړه یې وکړي چې پر موږ برید وکړي. ډونالډ ټرمپ له NBC نیوز سره په مرکه کې ویلي و چې ایران غواړي یوه هوکړه وکړي، خو زه نه غواړم ځکه چې شرایط تر اوسه کافي ښه نه دي. ټرمپ دغه راز خبرداری ورکړی چې امریکایي ځواکونه به د هورموز تنګي په شمال کې د ایران پر سواحلو بریدونه زیات کړي ترڅو د تیلو د لیږد د بیا پیل لپاره لاره هواره شي. د دوبۍ نړیوال هوایي ډګر چارواکو د امنیتي اندېښنو له امله په لنډمهاله توګه الوتنې ځنډولې او ویلي دي چې دا اقدام د مسافرو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره شوی دی. راپورونه ښیي چې هوایي ډګر ته نږدې د ډرون برید له امله اور لګېدلی او اور وژونکو د اور د مهارولو هڅه کړې ده. چارواکو له مسافرو غوښتي چې د خپلو الوتنو د وضعیت د معلومولو لپاره له اړونده هوایي شرکتونو سره اړیکه ونیسي. او وروستی خبر مو هم دا چې د نړیوالې انرژۍ ادارې راپور ورکړی چې د غړو هیوادونو له بیړنیو زیرمو څخه به ډیر ژر نړیوالو بازارونو ته تیل عرضه شي. دغه ادارې ویلي غړو هیوادونو ژمنه کړې چې شاوخوا 411.9 میلیونه بیرله تیل بازار ته وړاندې کړي. د راپور له مخې 201.7 میلیونه بیرله به له دولتي زیرمو او 114.8 میلیونه بیرله به د صنعت له اجباري زیرمو او 23.8 میلیونه بیرله له نورو سرچینو برابر شي. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره.